الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. غیر مقلدین وکټوري اهل حدیث د اهل سنت والجماعت نه پوښتنه کوي چې تاسو ولې په عقایدو کې د امام صاحب رحمت الله علیه تقلید نه کوئ؟ هلته خو تاسو د ابو منصور ماتریدي رحمه الله تقلید کوئ. نو تاسو دوه جواب ورکئ، اول الزامی جواب او دویم تحقیقی جواب. الزامی جواب ورته دا ورکئ وابیانو ته تاسو په وابیانو اعتراض وکئ چې ای وابیانو تاسو ولې په قرائت کې د امام بخاری پیروي نه کوئ؟ هلته خو تاسو د قاری عاصم کوفی تقلید او پیروي کوئ. دویم تحقیقی جواب ورته دا ورکئ چې په غیر مجتهد باندې په اجتهادي یعنی غیر واضح مسائلو کې تقلید واجب ده او په عقاید او په واضح مسائلو کې د اجتهاد د پاره څه دخل نشته، لہذا په عقایدو کې تقلید نه دی واجب. لیکن پدی باندې ځان پوي کوي چې یو اثبات د عقایدو ده نو پدی کې تقلید نشته، او یو فهم د عقایدو ده د نصوصونه نو پدی کې تقلید شته. او کته اعتراضو کې چې تاسو بیا ځان ته ولې اشعریان یا ماتوریدیان وایي چې په عقایدو کې تقلید نشته، نو اشعریان او ماتوریدیان ځان ته ولې وایي؟ نو جواب ورته دا ورکوي چې دا تقلید نه دی بلکې نسبت ده. او کته اعتراضو کې چې بیا ولې دا نسبت امام صاحب ته نه کوئ چې ابو منصور ماتوریدي ته دا نسبت کوئ؟ نو تاسو ورته جواب ورکوي چې په اجتهادي باب کې مکمل ترتیب او تدوین د مسائلو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وکړو، او د عقایدو په باب کې یو حنفی ابو منصور ماتوریدی رحمه الله د امام صاحب نه در نقل شو عقایدو تشریح ترتیب او تدوین وکړو، او بل شافعی ابو الحسن اشعری رحمه الله د امام شافعی رحمه الله او د امام مالک رحمه الله نه در نقل شو عقایدو تشریح مکمل ترتیب او تدوین تفصیلا وکړو. په لنډو الفاظو کې وابیانو ته داسې ووایه چې که وابي درنه پوښتنه وکړه چې تاسو په عقایدو کې د چا په مذهب یې، نو جواب ورته داسې ورکوي چې زه په اثبات د عقایدو کې د چا په مذهب نه یم، او په فهم العقاید من النصوص کې د امام صاحب په مذهب یم. که وابي در باندې بیا اعتراض وکړي چې بیا ځانونو ته ماتوریدي ولې وایي، نو جواب دا دی چې دا د ادنا مناسبت لوجې، او هغه دا چې ابو منصور ماتوریدي د امام صاحب نه را نقل شوي عقاید هغې ته تفصیل او ترتیب ورکړو او مدون کړو، نو د ادنا مناسبت د وجې نه چې دا عقاید د مرتب کړي او مدون کړي دي موږ ځان ته ماتوریدي وایو. لکه یو حدیث ته چې ادنا مناسبت د وجې نه د بخاري حدیث ویلی شي، حالانکه دا حدیث د بخاری نه دی، دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، خو د ادنا مناسبت د وجې نه ورته د بخاري حدیث